دنیا کې چې د مشکلاتو حل راځي د مور و پلار په خدمت هغه کم چې د مور و پلار خدمت کوي. دنیا کې چې په یو مشکل کې رالی دا د مور و پلار خدمت الله ته عرض که چې یا الله زما خو د مور دی خدمت کړی د پلار مې دی الله دا مشکل حل کوي. دا بیا بخاري شریف کې واقعه راځي ډېر ځایونه راځي. یو وخت 3 کسان وو په سفر باندې روان وو. یو خواته پر لار باندې وریځ راغله ډېر شدید باران پر راغی. نو دوی سره وویل چې دغه غار ته به ورسو په دا غار کې به کښېنو چې دا باران تیر شي بیا به روان شو. غار ته چې ورلو په غار کې کښېناستو باران شدید سي د الله امتحان و له پاسه یو غټه ډبره پر وشوېده د غار خولې ته ودرېد. د غار خوله دی بند دا ډبره د دغه هم نه وه چې بیا د چا په زور لرې سوې وای. نو دوی چې په دغه امتحان کې رالو بیا یې سره وویل چې اوس په کومه وسیله د نجات له موږ سره شته په امتحان کې خو رالو. نو چونکې خلک نیکان خلک و اخر یې وویل چې وسیله د نجات دا ده چې دا په خپله زندګي کې د هر یو وګوري چې د الله د رضا دپاره محض د الله د رضا دپاره یې یو کار کړی هغه د الله ته شفیع کړي چې یا الله که دغه کار کې ما ستا رضا مقصد و ته دا مشکل حل کړه. نو اول وار یوه سړي وویل چې یا الله ته په ما عالم یې. زما مور و زما پلار و. پلار مې سپین ږیری و مور مې سپین سرې و. ما څه پسونه درلودو ښځه مې هم درلوده اولاد مې هم درلودی. نو زه چې به ما به سهار دا پسونه بوتلو پو به مې ماښام چې به مې راواستو نو بیا مې بیا هغه د لون لوښی راواخستی دا پسو څخه به مې پی راولوې بیا به رالم د دا مور و پلار ته به ودرېدم یارې به مې یوه ته دا پی ورکړې هغه به وچښلې بیا به مې بل ته دا پی ورکړې هغه به وچښلې چې دوی به مطمئن سو مطلب له دوی به زما اطمینان حاصل سی بیا به مې نو اپاته پی راواخستې کوشنیان و خپلې ښځې و ځان ته دا مې عمل و دا مې ښه ده. یو وخت ما ته یو کار پیښ سو زه داسې آزاد ولاړم له هغې خوا چې رالم پر هغه پخواني معمول باندې هغه لوښی مې راواخستی پی مې راولوې چې رالم د مور سر ته ودرېدم هغه بیده سوې وه. پلار ته رالم هغه هم بیده و. دا کوشنیانو سره رالا کړي دا زما په پښو کې چغارې دي نارې دي چې دا پی موږ ته راکړه. ما دا جرات نه سای کولی چې څنګه زه کوشنیان په پی اوبه کړم مور و پلار به مې پی نه وي څښلي او دا جرات مې هم نه سای کولی چې زه مور و پلار راویښ کړم له خوبه. به زه ولاړ یم دا کوشنیان ژاړي نارې ویي دورې کېږي وایي سار سپېدې راوچېودې. دا ټوله شپه مې په ولاړې ورته تېره کړه. سار چې دی راویښ سو یارې مې یوه ته پی ونیو بیا پی وچښلې بیا مې بل ته پی ونیو بیا پی وچښلې. نو زه مطمئن نو یې دلته لاس پورته کړو چې یا الله که ما ستا دپاره ستا د رضا دپاره ستا د خوشحالۍ په خاطر دغه خدمت کړی یا الله دا ډبره لرې کړه. وایي د ډبرې کښ سی وشوی د اسمان خانه ښکاره سو ساه یې خلاص سو. خیر دا هغه خبره خو اوږده ده بیا بله خپل عمل عرض کوي بیا بله خپل عمل عرض کوي. ډبره وشوی د خلک راووتو له مرګه خلاص سو. په کومه وجه خلاص سو؟ د مور د پلار خدمت یې کړی و د مور د پلار احترام یې ساتلی و. دنیا کې چې پر الله عرض کوي چې یا الله دا مهلکه واقعه ده د مور د پلار د خدمت پر وی ما خلاص کړي الله خلاص. دنیا کې د مور د پلار خدمت کومه خوشحالي درته راوړي په سختو واقعاتو کې به پساو سي لیکن مور چې د الله ته سر تور کړي الله نجات درکوي.